تا پکې ویني نم خو لږه ګزاره مې وشي په دې کوڅه کې د جانانه د خپو چاپ ته کینم او دا ځل رمضان کې مې ښه کلکه اراده کړې ده کیدای شي ستاسو په جومات کې اعتکاف ته کینم او بلې وختره چې د جانان غم د خېټې غم او سالات راخه دي د جانان غم د خېټې غم او سالات راخه دي څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غما شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې وړه کنټرول ساتمه خو موږ مونو خو لکه دا ځینې خلک لاړ شي د باباګانو نه سوالونه کوي نو په هغې دا نظم دی چې پتنې او فسادونه دي اخره زمانه ده د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه د نسي دا خبره ښه ښکاره ده مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي وی پلاني بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي دا یو بابا د تبې دی چې ته به پې ښه کېږي په لاس او خپو که باد وي د دې بل سره جوړېږي زمنه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دی خدای خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي یو کس دلبار کې ناست و داسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود او واده یې دې غوښتو یو څو ښځې راغلې وي د عمر نه پخې وي په چغو باندې سر وي غورځولې یې بورقې وي چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وي او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وي څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مږله یوې وی بابا خاون مې نه مني خبره تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره دی بلې وی زما خو هم د خاون نه کېږي یره دا کور ته نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره د ده نه کونډه ښه یم بابا وایې که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وی بابا چې جهنم دې راته کورو غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تورو یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ما وی خانه دا سوال دی د کوو قابل خو نه دی او یا ترور دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سرو په مخه ټوخېدو کو به د هېڅ نه دی خبرو راتلې به ور له ښځې مړه سم ډېر بختورو د مالګې یو لویش کرې مخې ته پرته وه او دم کړې دی ملنګ وه چې دا خلکو له خوړده وه دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وی چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختې خو ځکه دی بابا له هم راغلې دی بلې وی ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو له د خپو بابا خو بل دی شیل ول دی په مرۍ کې زل پې مه خوروه او ځان به په خپله تېزندی کې زل پې مه خوروه او په نازک مخ در له د شلق سره موړۍ جوړوي د خدای کم وختې په سیلۍ کې زل پې مه خوروه